لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. پر میقات د ډیرو تیرودو والا یعنی ډریورانو کاروبار والا د احرام تړلو حکم. 9 پوښتنه: کوم کسان چې د میقات د باندې او یا په مکه مکرمه کې اوسیږي خو تر میقات تیریږي او بیا بیرته مکې مکرمې ته راځي او دغه تګ راتګ یې ډیر وي او بیا پر میقات تیریږي را تیریږي، د حج او عمرې اراده هم نه لري، ډریوران وي یا کاروبار والا وي یا داسې نور خلک وي او هر وار په احرام تړلو کې ورته حرج او تکلیف وي، نو دغه خلک د دغه تکلیف او مجبورۍ په وجه تر میقات بیله احرامه تیریدلی شي او مکې مکرمې ته بیله احرامه راتللی شي او کنه. ځواب: شریعت مقدسه هغه خلکو ته چې پر میقات یا د میقات دننه په حل کې اوسیږي او د حج یا عمرې اراده ونه لري، د دوی د حرج او تکلیف په وجه دا اجازه ورکړې ده چې تر خپل میقات چې هغه حل دی بیله احرامه تیریدلی شي او بیله احرامه و حرم ته داخلیدلی شي. نو دغه کسان چې د میقات د باندې او یا په مکه مکرمه کې اوسیږي او هر ورځ پر میقات تیریږي او د حج یا عمرې اراده هم نه لري، ډریوران وي یا کاروبار والا وي یا نور خلک وي، نو د دغه خلکو لپاره هم هر وار په احرام تړلو کې حرج او تکلیف دی. حرج او تکلیف په دین کې نشته، په دین کې آسانی ده، نو دغه خلک د دغه تکلیف او مجبورۍ په وجه تر میقات بیله احرامه تیریدلی شي. کوم شی یعنی دم یا صدقه نه پرې لازمیږي او د هند 22 جیدو او معتبر علماء کرامو هم دغه خلکو ته تر میقات بیله احرامه د تیریدلو اجازه ورکړې ده. نور تفصیل یې په جدید فقهي مباحث کې کتلی شي. لبيك اللهم